ورپسې څوارلسم نمبر مخرج د صاد زا او سین دی کله چې رأس اللسان د ثنای سفلو د کنارو سره لګي سره د یو ځای کېدلو د ثنای علیونه د ثنای علیو غاښونه ورسره ملاو شي د دې نه صاد زا او سین ادا کېږي او دې درې حروف ته حروف صفیریه او اصلیه ویل کېږي صفیریه ورته د صفت په لحاظ سوی چې دې کې د شپېلې اواز بشان اواز دی او اصلیه ورته د مخرج په لحاظ سوی چې ژبه کې کوم انتها پکې د کوم ځای نه دا ادا کېږي دا ځای ته اصلة اللسان وایي نو کله چې یو کس داسې چې هغه د حروف صفیریه ادا کولی نشي نو د هغو غلطي به دا وي چې هغه به جامه نه بندوي دواړه جامې او ملاوی نه دی یو بل سره ځکه کو اتصال له غاښونو ونه شي نو بیا دا سین ثاسه بلیږي دغه رنګ صاد وال نو چاته چې ته د دې ادا ښې او دا نه صحیح کولی د هغه خولې ته ګوره چې خولې کله بنده کړه او په دې باندې تلفظ کوو نو صاد زا سین بیا به د شپېلې اواز کې صحیح ادا کولی شي ورپسې مخرج پنځلسم نمبر مخرج پنځلسم نمبر مخرج د فا دی هر کله چې د ثنای علیو کنارې د لاندې شونډې په خېټه باندې ولګي د دې نه فا ادا کېږي لکه اف او دې ته حرف مشترک وایي او دا هم مشترک دی په مابین د غاښونو د شفت کې نور غاښونه په اشتراک د شونډو او په اشتراک د غاښونو نه ادا کېږي دا یو امتیازي حرف دی چې دا د ثنای علیو او د شونډې په اشتراک باندې ادا کېږي ځکه ورته مشترک وي کناري او حرف مشترک ما بین د دو عضو کې شپاړسم نمبر مخرج د با میم واو دی واو غیر مده ځکه د واو مده مخرج خو مخکې بیان شوی دی نو کله چې د دواړو شونډو لمدي حسي میلاو شي د دې نه با ادا کېږي او د با ته بحري وایي او کله چې د شونډو دواړو وچې حسي میلاو شي د دې نه میم ادا کېږي او دې میم ته بري وایي خو د شونډو هغه وچې حسي مراد دي چې د شونډو لمدي حسي ختمیږي او وچه شروع کېږي چې د شونډې په دې غاړه کې داسې یو باډر د لوندوالي د وچوالي د وجې نه جوړ شوی هغه وچوالی هغه ځای مراد دی او د میم ته څه وایي څه ورته وایي بري ورته څه ته وایي بري او هر کله چې دواړه شونډې ناتمام را ګول شي د دې نه واو ادا کېږي او واو ته ناتمام وایي ځکه چې په دې کې شونډې پوره بندې شي بیا خو د واو پته نه لګېږي نو شونډې ګول شي خو پوره د یو بل سره یو ځای شوي نه وي سا پکې جاري نو ځکه ورته واو ته څه وایي ناتمام لکه او هسې ګوش او وزنوه دا څلور حروف چې کوم بیان شو فا با میم واو دې څلور واړو حروف ته حروف شفوي او حروف شفهي وایي دا ځکه
چې دا څلور حروف د شونډو نه ادا کېږي. ځکه دې نه مخکې چې دی نو لس مخارج په لسان کې بیان شوي نو هغه ته حروف لساني ویله چې لس مخارج و 13 حروفو کې د هغې نه مخکې د مخارج په حلق کې نو مخارج په کې درې حروف ته شپږ ادا کړي د هغه ته حروف حلقي ویل نو دې څلور وړو حروف ته حروف شفهي وایي. څه ورته وایي؟ شفهي او شفوي او بعض